درنو لیدونکو تاسو د کرنې مالدارۍ خپرونه ګورئ اورئ. همدغه ځای کې مونږ همدغه باغچه کې همدلته مونږ قرار لرو. دلته یو بل تنور چې دلته مصروف وي دلته ورسره خبرې کوو چې دوی کاروبار څنګه دی، روزګار یې څنګه دی. خپرونه کې تاسو ته هرکلی ووایو، نوم ورته ووایي، بیا به د خپلو چارو په اړه راسره وغږېږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عبدالله عبید دی، د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د درملکې ژی کلي فقیر آباد کلي په نوم دا ځای کې موږ موقعیت لري که نه، کوم ځای چې دی د تشریف پروړی دی. تاسو خپلو چارو په اړه ورته ووایئ. تاسو دغه باغچه کې دغه چمن مو جوړ کړی دی، باغ مو جوړ کړی دی او باغچې مو جوړ کړي دي. په دې کې بېلابېل رنګارنګ ګلان او بوټي شته دي. په دې اړه لږ معلومات ورکړه، څه ډول بوټي او څه ډول ګلان تاسو دلته ساتلی دي او بیا یې بازار ته عرضه کوئ د خرڅلاو لپاره؟ په دې هغه کې خو چې دي که نه په سلهاوې رقمونه کې دي که نه، ځکه چې هر رقم چې دی نشم یې درته ښودلی، خو تاسې خپله ګورئ ډېر قسمونه دي. ګلاب دی، خوشبو دي، پروتې دي، خو بېلابېل ګلان دي که نه. په دې کې چې دا ځنې چې دي داخلي دي، ځنې چې دي ان تر پېښور، اسلام آباد، ایران هم تخمونه پسې راوغښتي دي که نه. دلته هم ځای په ځای کړي دي، بس د وطن د ښکلا دپاره، بل د تجارت دپاره که نه یو سالم مصروفیت هم ځان ته پیدا کړی دی. تاسو دا فکر کولو چې دا به یو موږ ته په یو تجارت بدلېږي، دا یو کاروبار به بدلېږي؟ هېڅ هم دا فکر موږ وړاندې نه کولو. وړاندې موږ اول چې کله د زی غم وکړه تدویم کړه که نه، اول هم د هغه بنیاد ډبره هم کېښوده، په دې خاطر هم کېښوده چې د زی د ماحول موږ د ژوند دپاره یو ښکلا ورکړي. اوس چې دو الحمدلله خدای پاک هغه پکې وکړه چې اوس دومره ته پرمختګ هم ورکړه چې د ولایت په سطحه که نه مارکیټ ته هم وړاندې کوي. یعنې د سیل د لیدلو او د سیمې د ښایست نه ور ایخوا اوس تاسو ته په یو سم درست منظم کاروبار باندې دغه کار بدل شو؟ بالکل الحمدلله بیخي صحیح کاروبار موږ ته په دغې د کور دننه پیدا شو. تاسو په دې کې څو کسان مصروف وئ؟ په دې کې خو چې موږ د پیل خال چې دی که نه وړه ماشومان دي زموږ چې لا ځوانون نه دي که نه، مکتب هم وایي، مکتب نه پاس له وخت نه که نه چې روشي دلته چې کومه وظیفه یې په مکتب کې ورکړې د کورنۍ وظیفه هغه هم دلته اجرا کړي. په دغه شنه ساحه کې که نه ماحول ورته برباد دی، مطالعې ته هر څه ته. پاس له وخته چې دی کله پوه شي چې بس موږ خپله کوم مسؤلیت چې دی هغه اماده کړه، بیا جیګ شي د چمن اوبه کې یو نیم بیټه یې کېږدي که نه، تخمونه د وړه وړه زغلي دي د هغه په خلطې کې به ځي په ځي کې، یعنې دی ته مصروفیت پیدا د بل شیطونۍ نه، په امن کې د نشهیي توکي نه، د بل هر څه ضرر نه، دی په کور دننه سالم روزل شوی دی. مصروفیت دلته لري شته دی. تاسو په ډېره کمه ساحه کې ډېره کمه ځمکې نه خو ډېره استفاده کړې ده، نو تاسو نورو بزګرانو زمیندارانو ته څه ویل لرئ؟ کوم داسې تجربې نوښتونه تاسو لرئ چې ورسره شریک کړئ؟ موږ نور بزګرانو ته دا خواهش لري که نه چې دا مهمه نه ده چې دی سل جربه منځکه وکرله او دی د سل جربې حفاظت نشي کولی، ځکه تخمونه سره دا وکړې ډېر په لوړ باید که نه خپله یې لري نه د خارج نه راځي په لوړ کې ماتې. او دی ته په کور دا دو چې کم ځای کې باید دی د دماغ نه سوچ فکر وکړي که نه کور وخلي چې په کم ځای کې دی ډېر څه وکړي. لکه این دا ځای ته وینې چې په یو کم ځای کې خپله میږ یو خو په دې خاطر چې خپله خوند نه وخولي د شنې ساحې نه که نه خوند نه وخولي، بل یې مارکیټ ته وړاندې کوي. یعنې دغې ځای ته مقصد د ولایت په سطحه چې زه ته وښیم د هر ځای خلکو ته راځي، د سیل دپاره راځي که نه، د ځای ته د ماحول وینې چې ډېر ښه جوړ دی، خلک راځي. نو موږ د نورو بزګرانو نه داسې غوښتنه ده که نه چې دوی داسې سوچ فکر وکړي چې بل چې ته خیر ورسیږي او دی د کم ځای نه ډېر مفاد لوستل لري. همداسې ده. او خپله به ورته د کار کولو زمینه هم د خپل فامیل کورنۍ غړو دپاره به سالم روزګار مصروفیت هم پیدا وي. بالکل بالکل همداسې ده. په همدې هیله چې زموږ تاسو بزګران همداسې کرنو ته مخه کړي چې له یوې خوا به دا سیمه ورسره ښایسته وي، سرسبزه به وي، او بلې خوا به خپل سیمې، وطن، هیواد، خپل کورنۍ لپاره به حلاله نفقه هم پیدا کړې وي. بس زه د بزګرانو وړاندې ته دا خواهش لرم چې موږ ملک چې دی که نه غریب ملک دی، دومره ډېر غن نه لري، او که نه چې دی سل جربه منځکه 50 جربه یا 10 جربه منځکه کړي، هغې ته دا رسیدګي نشي کړی. ده نه زه دا غوښتنه لرم که نه چې دی باید یو داسې سوچ وکړي
چې کام ځای جوړ کړي او ډېر خواري په وکړي که نه په کام ځای کې چې دا خواري وکړي ډېر زی مفاد د تلوستر سي نو زه ټوله ورځ ته دا غوښتنه لرم چې موږ مل غریب دی یو مخې جپزول خوری لوکی د نه کوي په کام ځای کې دا ډېر سوچ وکړي ډېر منځه کوي ډېر خصلات چې دی په کام ځای کې د تلوستر سي همداسې ده. په همدې هیله وړاندې موږ تاسو یو بل سره خبرې وکړې که د بزګرانو مالدارانو سره په واقعي معنا لکه څه ډول چې ویل کېږي چې زموږ تاسو هیواد یو زراعتي ملک دی یو زراعتي هیواد دی د زراعت د بهتر کولو لپاره د زراعت د میکانیزه کولو لپاره همکاري وشي هلې ځلې وشي د بزګرانو همداشان د زمیندارانو په ژوند کې به ښه والی راشي اقتصاد به ورسره بهتر شي. موږ د زراعت د بخش نه دا غوښتنه ده که نه چې باید لکه څنګه چې زموږ هیواد د زراعت په نوم یادېږي که نه افغانستان یو د زراعتي ملک دی که نه نو باید دیم دومره توجه وکړي د زراعت په باب که نه چې کوم سهولتونه چې دی کولی شي هغه باید د زراعت دپاره دی هغه کې که نه سرته ورسوي نو یو مخې اله نن سبا چې دا نوم په زراعت پرېږدی چې افغانستان هغه چې دا هیواد زراعتي ملک دی نو دی هیڅ کله دغه ته سوچ نه کوي په عمل کې په چار د په هغه عمل کې په چار د کنه چې دی دغه ته ډېر توجه کوي ځکه چې موږ ولس خور غریب دی بل هیڅ لار نه لري خالص د زراعت ورپوته دی نو په زراعت کې که دی کوشش ورسره وکړي ملک ته به ډېر خیر وي. ډېره مننه. همداسې ده. په همدې هیله په خپلو روا بوختیاو چارو کې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ زموږ سره د خبرو کولو مننه کوم. ژوندی اوسئ. تاسو تکلیف کړی دی موږ د لا تشویق دپاره دلته سر غولی بس تاسو د ژوندي وای بریالي اوسئ په خپلو چارو لار. مننه قربان.